السلام علیکم پښتو شو چینل ته ډیر ښه راغلاست. درې مهم وروستي خبرونه سره واورئ. شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني پوځیانو خونړی برید شوی. د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې پر پاکستاني پوځیانو خونړی برید ترسره شوی چې په پایله کې 9 پوځیان وژل شوي دي او 6 نور سخت ټپیان دي. د رسنیو راپورونو له مخې دغه برید پرون مازدیګر رامنځته شوی چې په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني پوځیانو برید په داسې مهال کې ترسره کیږي چې له تیرو 2 اونیو راپدې خوا د همزوني سیمې اوسیدونکي په میرانشاه کې د پاکستاني پوځ د یو کیمپ مخې ته راټول شوي او د خپلو نیول شویو کسانو د رخصتي کولو غوښتنه کوي. سره له دې چې د پاکستان حکومت په یاد برید کې یوازې د 6 پوځیانو د ټپي کېدو او یو بل ته د وژل کېدو خبره مني، خو ځینې اوسیدونکي ویلي چې پر پوځیانو شوی برید خورا خونړی برید و چې 15 پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولي. که څه هم د یاد برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په یادو مراسمو کې اکثره بریدونه د تحریک طالبان پاکستان ډلې له لورې ترسره کیږي. په روانه اونۍ کې له 100 ډیر پاکستاني پوځیان په بلوچستان او وزیرستان کې وژل شوي دي. وړمه شپه بیا بلوچ جنګیالیو د کیچ په بولان او تربت سیمو کې پر پاکستاني پوځیانو برید کړی و چې 2 تنه یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړي دي. دغه راز په یاد برید کې د پاکستان د پوځ لوړپوړي چارواکي عاطف هم سخت ټپي شوی دی. صالح سلګونه ماین ښودونکي به اعدام شي. د ولسمشر لومړی مرستیال امیر الله صالح پر فیسبوک پاڼه باندې د کابل له 14 وروسته غبرګون ښودلی او ګواهي کړی چې ماین ښودونکي به اعدام کړي. د هغه په وینا سلګونه ماین ښودونکي د اعدام په انتظار په زندانونو کې شپې او ورځې تیروي. صالح په خپله لیکنه کې ویلي په تیرو 5 میاشتو کې له 850 زیات ماینونه خونسه شوي دي. د ده په وینا د دې ټولو عاملین چې نیول شوي دي د زندان تر میلو ساته د اعدام په انتظار شپې او ورځې تیروي او باید سزا وویني. صالح له خلکو غوښتي چې موټر تر اختلو وړاندې یو ځل بیا ښه پاملرنه وکړي. دریم ډیر مهم خبر، د علي وزیر ضمانت ولې رد شو؟ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او د پاکستان د قومي اسامبلۍ غړی علي وزیر چې اوس د کراچۍ یو زندان کې شپې او ورځې تیروي د ضمانت درخواست رد شوی. ویل کېږي چې په سند کې یوې ځایي محکمې د نوموړي د ضمانت رد کړی. هغه کوښښ کوي چې په ضمانت سره خوشی او خپل کار مخ ته بوځي. علي وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او 6 میاشتې مخکې پېښور کې ونیول شو او اوس د کراچۍ یو زندان کې شپې او ورځې تیروي. دا چې د علي وزیر ضمانت ولې رد شوی تر اوسه معلومات نشته، خو د هغه وکیل قادر خان ایډیټ په خپلو خبرو کې څرګنده کړي چې د نوموړي د ضمانت په رد کې د فشار یادونه وکړه او زیاته کړه چې په نورو قضیو کې دومره وخت نه دی ایستل کیږي. علي وزیر پوره 6 میاشتې مخکې په رښتیا ویلي باندې زنداني شوی و او تر اوسه لا هم زندان کې دی، خو د پاکستان په ناسم عدالت کې ضمانت پسخه کیږي، خو د نورو مجرمینو دا بیا منل کیږي. پاکستان دولت کوښښ کوي ترڅو د پی ټی ایم پر مشرانو باندې دا ډول فشارونه وارد او هغوی له خپلو موخو راوګرځوي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې ان مرګ او نور قربانیو ته تیار دي، خو خپل غږ به خاموش نه کړي. که غواړئ مهم وروستي خبرونه سره واورئ د ورځې په جریان کې له موږ سره اوسئ. پښتو شو چینل سبسکرایب کړئ، تاسو ته به مهم دقیق خبرونه پر وخت نشریږي. تر بیا ښه وخت.